نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ابلیس او شیطان د دین نه امید دي چې خلک د هغه عبادت وکړي په جزیره العرب کې، خو دومره ده چې د مسلمانانو په خپل منځ کې راتېزول او د یو بل سره کینه او بغض، د دې دعوت به ابلیس تر قیامته پورې کوي. او تاسو ګورئ په دې زمانه کې څومره نفرتونه دي، مسلمانان د یو بل سره اخته دي، ادانګې خپل خپلوان او چمګاون، بلکې په یو کور کې پلار او زامن ورونه خپل منځ کې په ډېرو نفرتونو باندې اخته دي، د یو بل سره کینې او بغض دي. موږ او تاسو شریعت د دې نه منع کړي چې یو مسلمان به د بل مسلمان سره کینه نه کوي، بغض به ورسره نه کوي. او شریعت دومره پورې بیا هم د انسان د زړه د بړاس خیل ساتلی دی چې که ته بیا هم یو مسلمان سره کینه او بغض کې یو ورځ یې وکړه، دوه ورځې وکړه، درې ورځې وکړه چې دا زړه بړاس دې وځي، خو د درې ورځو نه زیات به نه کوي. دې دا مقصد نه دی چې خامخا به سړی کینه کوي، نه، که چېرته چا سره د وړاندې اعلی شریعت درله درې ورځو په اختیار درکړی چې خیر دی ودې کو بس زړه بړاس دی وبې باسي، خو د درې ورځو نه بعد هېڅ یو مسلمان له جایز نه دی چې د بل مسلمان سره کینه ولري. خو دا خبره یاد ساتئ، قرآن او سنت موږ او تاسو ته د هر یو څیز دپاره اسباب ښودلي دي. که موږ وغواړو چې زموږ د مسلمانانو په خپل منځ کې دا بغض او کینه نه وي، د خپلو خپلوانو، د ورونو، د پلار او د بچو، د هغې دپاره یو څو اسباب دي چې دا موږ اختیار کړو، نو انشاءالله هېڅکله به د مسلمان په زړه کې بل مسلمان ته کینه او بغض رانشي. یو د هغې نه الزهد دی، دنیا کې بې رغبتي. یو کس راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وویل ای د الله رسوله داسې یو عمل راته راوښایه چې ما سره الله هم مینه وکړي او دا خلک هم ماسې مینه کوي، څوک راسې کینه ونه کړي. نو نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ازهد فی الدنیا یحبک الله، دنیا کې بې رغبته شه، د دنیا لالچونه مه کوه، په دنیا پسې ځان مه لیونی کوه، خپل دین پې مه پرېږده، تاسو به بیا الله محبت وکړي. او وزهد فیما فی ایدی الناس یحبونک، او د خلکو سره چې کوم مالونه دي او کوم څه ورسره دي هغې ته مه پسخېږه، هغې نه تمه مه لره، نو تا سره به بیا خلک مینه هغه وکړي. زه کله په دې حدیث باندې سوچ وکړم، په دې عامو مساجدو کې چې را کوم امامان وي، نو په هر مسجد کې به خامخا داسې یو کس دویي چې هغه به د امام سره بغض او کینه کوي. د هغې غټه وجه هغه دی چې د ملیانو بل څه سره نه وي، بس د عوامو دې مالونو ته ګوري چې ماله به څوک څه راکړي، اگر چې نور اسباب هم کېدلی شي، کله کله یو عالم حق ووایي او هغه د مقتدي خوښ نه وي، نو بس هغه هم ورسې کینه کوي، خو عام ته ورباندې دام ده. دنیا کې بې رغبتي. او دویم افشاء السلام، خپل منځ کې په یو بل باندې سلام اچول. دا سلام چې دی نو دا په خپل زړه د اخلاص هغه اچول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بل الارحام ولو بالسلام، خپل ولی وپاله اگر که سلام ولی نه، یو خپل سره د ورانه ده او نور څه جوړ نه راځي، کم از کم دا سلام پې اچوه، د هغې په وجه باندې به الله به ستاسو منځ کې مینه محبت پیدا کړي. او نبي صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې تر هغه پورې تاسو مؤمنان کېدلی نه شئ چې څو پورې تاسو د یو بل سره مینه نه وي، محبت هم نه وي. او بیا یې ویلې چې داسې یو عمل درته نه درښیم
چې کله تاسو هغه وکړئ نو خپل منځ کې به مینه محبت پیدا شي. نو هغه دا دی چې په یو بل باندې سلام اچول. دریم الابتسامة وطلاقة الوجه، مسلمان سره چې ملاویږي کلاه او تندي باندې په خندنۍ باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. یوه نیکي هغه سپکه مه ګڼه، ولو که وړه نیکي ولې نه وي، یو وړوکی عمل ستا په نظر کې هغه هم سپک مه ګڼه. حتی چې یو مسلمان په لاره روان دی او ته ورسره ملاویږي نو دا هم سپک مه ګڼه، دا هم غټ عمل دی د الله په نزد باندې. نو مسلمان سره په کلاه او تندي باندې ملاویږه، دې سره مینه محبت پیدا کیږي. او دارنګې بل د هغې نه الاحسان دی، د مخلوق سره احسان کول، الاحسان الی الناس، څومره چې د وسه کېدله د خلکو سره احسان کول. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی تهادوا تحابوا، یو بل له تحفې ورکوئ، یو بل سره احسانات کوئ، تاسو به یو بل سره مینه محبت پیدا شي. او دارنګې حسن بصري رحمه الله وی من بذل درهما احبه الناس، چا چې مخلوق سره احسان وکړو ولو که یو روپۍ ولې نه، خلک به د ده سره مینه کوي. د دې وجې نه دا کوم خلک چې مزدورۍ نه کوي او مالونه ګټي، خالص د الله د رضا لپاره مال لګول پکار دي چې الله ماله اجر راکړي. ورسره دا نیت هم پکې کول پکار دي چې د اجر سره سره د مسلمانانو زموږ منځ کې خپل منځ کې مینه محبت پیدا شي. او یو بل اخرنی عمل چې دا د یو حدیث نه اشارتن معلومیږي، هغه دا دی چې کله په مانځه کې انسان جمع کې ودرېږي نو صف برابرول، سیده خپې او اوږې د یو بل سره برابرول، دې سره د مسلمانانو خپل منځ کې مینه محبت پیدا کیږي.